السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه. ملګرو نوې ویډیو ګوري. دوستانو موږ په خپل چینل کې ډېرې مهمې او په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. دوستانو لکه څنګه چې تاسې پر دې سکرین باندې ګوري، دوستانو تاسې کولی شئ هره یوه وګورئ دوستانو، او ویډیو ته لایک کمنټ هم وکړئ. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ د موبایل پر سکرین باندې به مو لیدلی دوستانو، نن بیا هم درته د موبایل هیر شوی کوډ څنګه خلاص کړو. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ دوستانو، یوه ویډیو موږ اپلوډ کړې ده، ډېره مهمه ویډیو ده، ډېره ګټوره ویډیو ده دوستانو، کار هم کوي. دا ته تاسې لیدلی شئ د موبایل هیر شوی کوډ داسې خلاص کړئ بغیر له ریسټور څخه، بغیر له دې څخه چې ستاسې شیان ووځي او تاسې ته تاوان ورسېږي دوستانو. نو دا طریقه به هم تاسې کتلي، خو په دې طریقه کې ما درته ویلي دوستانو چې که چېرې تاسې غواړئ چې دا طریقه ستاسې موبایل کې هم فعاله شي، نو دوستانو نو تاسې بیا غوښتنه وکړئ زه درته نوې ویډیو جوړوم. نن یې هغه طریقه درته ښیم دوستانو چې تاسې په موبایل کې دا سیټینګ وکړئ. د دې څخه وروسته تاسې که تاسې د موبایل کوډ هیر سي، نو تاسې په خپل ګوګل اکاونټ باندې هم هغه کوډ خلاصولی شئ. نو راځئ دوستانو شروع په کوو. دوستانو اوس راځم دې ځای ته دوستانو، تاسې په خپله لیدلی شئ. تاسې څخه اول هیله کوم چې تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان باندې کلیک وکوئ، تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې تاسې معلومات ترلاسه کړئ او تاسې هره ورځ خبر شئ چې موږ نوې په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کوو. ورسره په آل باندې کلیک وکوئ. دوستانو راځو سیټینګ ته. کله چې تاسې د خپل موبایل سیټینګ ته رالاست دوستانو، دلته به تاسې سرچ وکړئ، پیدا به کړئ کلاود اینډ اکاونټس. په دې ځای چې مو کله کلیک وکړ، دوم اکاونټس لیکلی دی، په اکاونټس تاسې کلیک وکړ دوستانو، دلته چې تاسې موبایل کې کوم اکاونټونه دي دا ټول راځي. تاسې په خپل لیدلی شئ د ایمیل اکاونټ زما ستا، فیسبوک مې ستا، ګوګل لرم، میسنجر لرم، سمسونګ اکاونټ لرم، سکایپ لرم، ورسره ټیلیګرام، ټیک ټاک، ټویټر، واتساپ، ایمو، د ټولو لپاره زه اکاونټ لرم. خو دلته مهم او ضروري اکاونټ دوستانو هغه د دغه د سمسونګ اکاونټ. که چېرې ستاسې په موبایل کې نو دوستانو، تاسې به راسئ لاندې په دغه اډ اکاونټس باندې به کلیک وکوئ. کله چې تاسې په اډ اکاونټ باندې کلیک وکړ دوستانو، د هغه څخه وروسته تاسې ته راځي چې څه شي انتخابوئ. زه بیا سمسونګ اکاونټ انتخاب کوم. دوی ما ته وایي سمسونګ اکاونټ already existed in account manager، یعنې دلته سمسونګ اکاونټ شته. که ستاسې دا نه و، تاسې به دا چمپه وکړئ. نو کله چې تاسې سمسونګ اکاونټ باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته به دوی درته راواړوي خپل دغه کوم د ګوګل اکاونټ چې تاسې لرئ، هلته هم همدغه ورکړئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسې خپل د ګوګل اکاونټ کې ایمیل مو هم ورکړئ، نمبر مو هم ورکړئ، ستاسې سمسونګ اکاونټ به ثبت شي. دلته اوس لیکلي دي ساین از currently expiring. ګوره دوستانو تاسې لیدلی شئ، زه اوس په ساین باندې کلیک کوم. نو زه غواړم چې دا بیا ساین کړم دوستانو، تاسې په خپله لیدلی شئ. زه غواړم چې دا بیا فعاله شي. دا ساین څنګه کېږي، اوس بیا فعاله کېږي، دا ایکسپایر شوی دی دوستانو. نو د دې څخه وروسته چې تاسې دلته دغه سمسونګ اکاونټ کله تاسې دلته ور جمع کړئ دوستانو، د هغه څخه وروسته ستاسې څخه د موبایل کوډ هیر شي دوستانو. ستاسې د موبایل کوډ هیرېږي، ستاسې د موبایل سکرین دوستانو. اوس چې کله تاسې د خپل موبایل خلاصوئ دوستانو، دلته به تاسې ته راځي ورکړئ. وروسته د دې څخه چې تاسې کله غلط پاسورډونه ورکړئ دوستانو، دلته به تاسې ته راشي. تاسې به اوس وګورئ، دا زه غلط پاسورډ ورکوم، ډېر ځلې غلط پاسورډ ورکوم. ګورئ دوستانو، اوس دوی ما ته وایي چې ته ټرای اګین نوي ثانیې وروسته. د 10 ثانیو څخه وروسته دوستانو تاسو لیدلی شئ دا 22 ثانیې دي، 21 ثانیې شوې، ورسره 19 17 ته راورسېدې دوستانو لیدلی شئ. د 14 سکنډه پاته دي، 10 سکنډه. اوس دوستانو 10 سکنډه پاته دي، 9 سکنډه، 8 سکنډه، 7 سکنډه، 6 سکنډه. کله چې تاسې هلته سمسونګ اکاونټ جمع کړئ، د هغه څخه وروسته دوستانو دلته 1 سکنډ اوس سویپ باندې کلیک کوم. اوس دلته په څنګ کې لیکلي دي سمسونګ اکاونټ، دا ته تاسې په خپله لیدلی شئ. کله چې په سمسونګ اکاونټ باندې کلیک کړئ، دلته دوی درته وایي هغه کوم سمسونګ اکاونټ چې تاسې هلته ورکړی دوستانو، هغه په دې ځای کې ورکړئ، په دې ساین ان باندې کلیک وکړئ، ستاسې موبایل به خلاص وي، دا کوډ به یې خلاص وي. که څه هم ستاسې څخه به هیر وي، نه ډیلیټ کېږي. نو مننه دوستانو، که چېرې مو دا ویډیو خوښه شوې ضرور یې لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.